أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. نو چیر درس پر دغه ځای ولاړو چې هدى للمتقين په دې کې د قرآن کریم بل صفت ذکر کاوه. یو صفت خدا و چې دا کتاب چې دی شک په دې کې نسته، خبره د شک وتلې ده. پښتانه وایي د مسلمان غي سپینه مامدینه ده، د قرآن غي سپینه مامدینه خبره چاته کې که کافر هغه ته د کفر خطاب کوي، که مؤمن هغه ته د مؤمن خطاب کوي، او خبرې صفا صفا د شک وتلې. دویم صفت د کتاب دا دی چې هدى للمتقين. هدن دی لارښوونه ده للمتقين د پاره د پرهیزګارانو. د هدایت معنی ستاسو ده دلته مش په معنا د لارښوونه عام خلک په پیږي. قرآن لار شي او چاته شي د پاره د متقینو. وس دلته سوال ورګي، سوال دا ورګي چې نو لار چې څوک بیانې قرآن چې د خپل بیان کوي چې دا حق دا باطل دا حق دا باطل، دا یوازې مؤمنانو ته ګرځي چې پر دنیا باندې یو څوک د عقل خاوند خو هغه ته بیان شروع دي للمتقین څه معنا چې خاص کړي چې د هدایت لارښوونه د متقینو پرهیزګارانو ته. قرآن خپل بیان کې که متقی دي هم بیان ورته کوي، که ګناهکار دي هم ورته کوي، که مؤمن دي هم ورته کوي، که کافر دي هم ورته کوي. نو د متقین ذکر کول دلته څه معنا؟ خدای غوښتي چې هدى للناس د ګرد خلکو د پاره هدایت دي. دا متقی دلته چشکی د دې دا جواب چې دی دوه قسم دی. یو دا دی متقی التدویه معناوی لري. متقی په لغت کې پرهیزګار ته وایي د کم کار څه چې دته تاوان کوي، د سره ماته خټکی تاوان کوي زه نه خورم، نو زه متقی یم، پرهیزګارم، د خټکی څخه ځان ساتم. یو بل سړی ته د مثال په تور د سګریټ دود تاوان کوي، نو دی چې الکه څوک ولګي ژر سرجمه چنګي کې تقوا کوي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتي د چا څه د ضررناک شي چې هر شي چې ضرر سړی ته رسوي د ځان ساتي باروي پلانې په پریز کې دی. پریز دا معنا چې دا ضررناک خواړه نه خوري. نو د لغت لري ودغه ته متقی ویل کیږي. یو د متقی اصطلاحي معنا ده. متقی په اصطلاح کې د شریعت هغه چاته وایي چې د اوغه شیانو څخه ځان ساتي چې اخرت ته تاوان کوي. دغه ته په شریعت کې متقی نه وایي چې زه خټکی نه خورم نه را باندې لګیږي، بل وایي زه خواږه شیان نه خورم شوګر هم نه را باندې لګیږي. دا ته په شریعت کې متقی نه وایي. متقی هغه دی چې د اخرت لپاره نه پر لګیږي، برای په اخرت کې چې بیا د وجخته کشي تابع ولا کلر وسلا دا ګنا نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا. نو چې دا دوه معنی وستیسز داس ولې یو معنا چې واخلې د متقی هغه لغوي معنا واخلې. متقی معنا چې د ضررناک شیانو ته ځان ساتي. قرآن د هغو د لپاره هدایت دی. نو په هغه لغوي معنا خو برګرد تر لاندې شو چې د آخرت ته ضرر ځان ساتي، هغه ته متقی ویل کیږي. چې پر دې دنیا د دې ضررناک شیانو ته ځان ساتي هم متقی. معنا هر انسان د ضرر څخه ځان ساتي. نو چې دغه د تقوا معنی په ځین کې غواړي چې د ضررناک شیانو ته ځان وساتي، برکه دغه سم د مؤمن دي که دغه بل عاصی دي که فاسق دي که کافر دي ګرد تر لاندې سول. نو سوال ګر سره ختم سونه ورګي چې دا ولې یوازې د متقینو د لپاره هدایت د ګناکارانو د لپاره برام خو ګناکار متقی دي، دا بل متقی دی. ولې لغوي معنی مراد که اصطلاحي معنا مراد کې د متقی چې براو د آخرت ته ضرورت ځان ساتي. بر سوال ورګي چې د آخرت ته ضرورت څخه ځان ساتي، هغه ته د قرآن لارښوونه کوي. نو وابل کې نه کوي چې ځان نه ساتي د آخرت ته ضرورت څخه، هغه تم لارښوونه کوي. دا خو بیا جلا ده چې د عمل نه پکې. نو بیا جواب پر دغه تقدیر چې سوال وارد سي بارنو جواب دا ورکول کیږي چې دا داسې مثال دی. زموږ بیا دوه مثال پیش کړو چې په دې خبره پیږي. یو سړی دی اولادونه لري 15 شپږ
په دا 5 شپږو کې چې نو دی دا یو زوی چې دی دا نو ارګړی د بابا سره بابا دا کار وکړ بابا زه ولاړم بابا زه رالم ارګړی بابا خبره یې که ام خبر دی بابا چې بچی په پلاني علاقه دی که رالی ام خبر دی چې زه دایم په خیر را ورسېدم پلاني کار وکړم که نه وکړم دا نور چې بیا دی که یوې میاشتې ورکې بل ورځ به وینې دیم دا نه وایي زه چیرې تللی یم کول مې چې شپه را واپسې ورکړم که په ناره واپسې دلې هغه کارونه کوي چې بابا پذیرېږي هغه دماغ چګر سره پر لپټاوي په هغه کار اخته نو اوس خو د ده 6 سره زامن دي مګر دی نو خلکو ته وایي پلانی مې نو زوی دی ایو پکښې کې یاد کړي نو خلک به دا سوال باره پر ده باندې کوي چې نو دا 5 ارمونې دي نو دا سوال پر ده نه وارجېږي په زویوالي دا معنا چې د زوی چې کوم مقام دی هغه د خوندې کړی دی دا نور مې زامن دي مګر دغه وړ ولاکه دي چې سړی په زوی ورته ووایي نو ګوره 6 زامن دي مګر دی په مجلس کې څه وایي پلانی مې نو زوی دی په دې باندې نور نسبه نستی معنا د زویوالي هغه معنا په دې کې موجوده ده نو قرآن خو هدایت ته ګردو انسانانو د پاره دی مګر چې د هدایت یې چا کار اخیستی دي متقیانو چې د آخرت بیریږي هغه کار واخیستی نو الله باره دا نو د متقیانو د پاره هدایت دی کني دا نور د پاره خو هم دی خو نور دغه نه دی ورته سره په چې د پاره هدایت دی چې د پاره هدایت خو د بکار نه اخیستی نو چې کار د ځنی واخسي نو خود الله د یاد کی کنه دا نه معنا چې قرآن یوازې متقی ته هدایت کی یا بلکې نه کی دی په دغه ارزي چې سړی یاد کی په دې مثال کې دا استثناء دی یا به بل مثال مخکې یو سړی دی په کلی کې مطلب لاس لپاره مل ماړ کړي نو شت ډوډۍ کړي دسترخوان په نعمتو آباد دی نو چې ورله یو 2 نفر چې دا شخورنده نفر هم د صحت هم برابر دي ابس نو چې یو خلاصي الکه پلانې روان مختیا غس نه خوري هغه خلاص کې ابل ته روان مختیا غس نه خوري او نور نو ناس کې مازه د لاس داسې ور روان وګرځي پریازیان نه جوړه خلک چې راوځي بارون د خلک څوي دا مل مسکیانو پاکستان د لپاره کړو کنه هغه خلک خلاص سره ملمانه کړو دې څوي برای دانو پاکستان د لپاره کړو ولې د دوی دي برای نو خو دسترخانه ګټه اصلي تاسو واخستل خو دسترخوان ګرځه غابونه مور پاک را وراخ بس ما اړس واسر باندې لګیدل هم نو مې مسکا د ګردو د پاره ده مګر په عرف په اصطلاح کې خلک څوي دا نو ستاسو د دوه د پاره واکې مې مسکا نو د قرآن هدایت لارښوونه عامه د څه انسانیت ته ده مګر چې ګټه دغه خلک پرخته چې د اصطلاحي متقین چې د آخرت بیریر الله ویدان لارښوونه د متقینو د پاره ده په سوال هم پوس واست هغه کسان چې د قرآن کریم سره جوړ نه دي هغه د قرآن کریم پر آیات سوال ورغلي دغه چې بر خدای د څنګه خبره کړې د هدل للمتقین بل ځای بیا وایي هدل للناس پلاوه د خلکو ګردو د پاره هدایت کې مسلمان دي کې کافر دي بل ځای بیا وایي خاص د متقی د پاره موږ د متقی په دغه خاطر باندې ویل دغه په هغه صورت کې چې د متقی څخه هغه اصطلاحي معنا واخلي کله غوي واخلي خو دغه متقی او الناس فرق نه سره لري هر انسان ځان د ضرر نه کوي څخه ساتي نو دا خو خلاص سودا خبر اوس خبرې ترازو متقی چې دی متقی باید معرفي شي چې دغه شرعي متقی څوک دی اوس خو چې ار سړی روان دی وای زه متقی اوس که تاسو د بازار تور ووزي د عام خلکو سره کښینی ګسره بد سړی نسته بد سړی ګسره نسته ټوله د بل څه په شکایت کوي چې معنا زګر د برابر مخداري متقی دی رب العالمین د متقی معیار درته ټاکي چې د متقی د پاره زوی معیار درته ژدم معنا دغه ترازو درته ژدم په دغه ترازو وته لکه پر وخت متقی دی کنو براغه د خپل دایویږي هغه په شریعت کې اعتبار نه لري د دعوت دلال خو يهودون ویل والجنت به مجبل څوک لا کولاړ نصارا ویل بارا چې نصرانی دی د جنت دار ولا کسره وس نو په دعوه کې کدی خودغه خبره بس وي او حال د دې بده دوزخ ورلوړي نو متقیم دغه رقم دی معیار نو انسانان درې قسمه یو متقی د حقیقي مؤمن یو سوچ کافر یو منافق الله رب العزت چې دی دلته به د متقی د مؤمن په درو آیاتو کې تاسو ته بیان وکي په درو آیاتو کې مؤمن سم معرفي کیږي برای پیژني چې دغه متقی دی د مؤمن بیا سوچ کافر راځي سوچ کافر چې دی دغه د پاره 2 آیات ژغي هغه په 2 آیاتو کې معرفي کیږي چې دغه منافق چې دی منافق دا رقم مرموز شی دی چې سم دم کټبین ورته کښینر جولا کې پیدا کی چې منافق څوک دی هغه په 14 آیات کې معرفي کوي کله اس په خبره پوهیږي د منافق خطر ته به تسدلته متوجه شي چې الله دې په 14 آیات کې وجه معرفي کوي الله خې پیژني د مؤمن د پر مؤمن ته پر خطا وځي لوی منافق وي مګر تابه په داس خطا کې ته چې ودانو هغه متقی دی په جاله کې هغه چې پی و پیژني او دا څه بلا
نو الله پاک دغه د پاره چې مؤمنان ډیر احتیاط وکړي د یوې زاویې د بلې زاویې د یو اړخه د بل اړخه د آینداره د قرآن ورتږده خپل پکې پیژندلی شي چې دغه د منافق دغه ولې خو نقش یې ډیر دي یوه که در څخه تاسې پر بله یې پیژندلی شي که هغه تاسې پر بله یې پیژندلی شي کېدای شي ستاسې په خبره پوهېږي په دا ځینو شیانو کې خلک یې رانیسي ملاوټ پکښې کېږي دا قیمتي شیان په زرو کې ملاوټ کېږي په تاریاکو کې خلک ملاوټ کوي نه دي شیان په ګډوي نور نو هغه مسلکیان خلک بیا د دې دپاره نښې لري برای نوره کم رقم امتحانونه پکوي چې په ګردو کې دا شی صفا وختي برای رانیسي وایي دا اصلي زر دا اصلي عسل دا اصلي تاریاک ما که شی په ګډو هغه په هغه نښو کې دی پېژني برای په دې شی ګډ سوی دی زیان نه کوم منافق هم دغه رقم دی د نقشې چې د قرآن ډېرې بیان کړي برای دا ځینې نقشې ګاګې در څه پټ شي په دغه بیا زده کې که نه په دغه نو خلاصه د خبرې ده د مؤمن د معرفي کولو دپاره 3 آیات د کافر د معرفي کولو دپاره 2 آیات د منافق د معرفي کولو دپاره 14 آیات دي نو دغه 3 ډلې اوس پکښې کې بیانېږي نو 3 دغه 2 هغه دی 15 او 14 دی 18 در 18 آیات پورې جو بس ربط یې دغه شو بالا ورته ګوري اوس الذين دغه متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان باور لري بالغیب پر غیب باندې غیب چې دی هغه شی ته ویل کېږي چې د انسان در حواس او در عقل و اخواتی حواس خو د انسان پیژني 15 حاسیه لري دا ظاهري باطني نو بر دی نه په پیژ هغه سیلک دا ظاهري حواس چې ګوره سترګې غوږونه د 2 پزه د 3 ژبه د 4 ګرد بدن دی د لامسه قوه چې ورته وایي کېدای شي په پوهېږي بصره قوه دغه شیان چې د دې سره اړه لري دغه پزده کېږي مثلا سامعه قوه چې د هغه چې د اوازو سره اړه لري اوازونه پزده کېږي او شامه قوه چې د بوی سره چې اړه لري شو بد بوی رقم د ارش بوی جلا سړی په پیژني د ګلاب بوی جلا دی د سینجی چې د جلا دی چمبیلې جلا دی دا دلته په داسې ژمو کې په اپای کې دلته د سیدوی بکی غوښ ولاړ دی لکه د شزي چې د چې سرونه دغه رقم پر دغه باندې چې اره هوا مشل دی به ښکار کوي دته شامه قوه وای د 3 او ذایقه قوه څلرمه هغه په داجه وکړي چې دا ژبه بیا چې د 3 قسمه د معنا تریو یو ځای معلومي خوږه بل ځای معلومي تریخه بل ځای معلومي دا د ژبې بخمل دا ژبه دا رقم ده د سپری ده کښنی د سپرسکاچ پر ولاري در د بخمل لاندې چې د بخمل پر شین دي الته پرده د تکسپینه هغه پرده باندې شی ولګیږي په ناړه ګټسي د سکي رنگ معلومي دماغ ته خوند ورشي چې دا تریخ دی دا تریو دی دا څنګه دی دا څنګه دی دماغ د ژبې د لاري دا خوندونه معلومي دا څلور پنځم لامسه قوه د لامسه قوه په ګرد بدن کې ده هغه کداغه ځای دی چې سره و مسلم تو د سوړ معلومي کپ شاور سره و مسلم تو د سوړ معلومي پوست ځش معلومي نه دی لوندو او وچ چې معلومي دا په ګرد بدن معلومیږي دا قوت په ګرد بدن کې الله پاشلې دي نو 15 حاسیه شوه نو چې یو شی نه لاس وروړي کیږي نه په ژبه خوان معلومیږي نه په سرمو بوی معلومیږي نه په غوږو اورېدلای شي نه په سترګو لیدلای شي دغه نو څنګه دی نو د بنی اسرائیل هم دغه عادت وبارل چې په دغه حواس شي نه معلومیږي بس هغه موږ نه مونږ موسی علیه السلام ته لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولکه د سره وبنم شته بل خدای سره وینه کوم دی خدای چې په جهره او په برملا ګرځو ورته وګورو خدای بس تاسو سره ولاړی بلاس په غاړه کې مسرا چولې یا به لاس په لاس کې کړي روغ بار بور سره دا څنګه خدای دی چې موږ نه وینو د بیا ورسته د بنی اسرائیل چې راتیر سي په دې وس عصري زمانه کې دا سیکولر خلګم دغه درته وای چې لکم د اصحاب ساوخه کې چې مشته دي درولې چې الته بیا ټول ترازو دی بیانو پولیسرات بیا جنت دی بیا دوزخ دی دا ګرد شان چې شي په سلوک معلومیږي یا په غوږ اورید کیږي یا دا څنګه شان دي چې دی وای اله خلک به راوخه کې ورته دره خلک د شوک اچي دغه چې بنی اسرائیل خدای په جهره غوښتي دغه خلک مې که په جهره معلومیږي راويشه کنه کیسه پسی لکه ستاسو زنه منه غیب دا چې ته ویل کېږي چې د حواسو ما خواته دی مؤمن دغه نه ځرک دی برای پسترګو نه معلومیږي په حواسو نه درکېږي په عقل نه معلومیږي زه په خدای چې پیدا ولي خو رسول الله صلوات و سلام په بیان راته اگر چې د الله عز وجل وجود خلا په عقل معلومیږي خدا حواس څخه غائب دی نو غائب دلته چې د ایمان پر غیب راوړي لکه څنګه د رسول الله سلام د رسالت حق والی مثلا پولیسیرات طول ترازو حساب و کتاب حشر د اجساد چې بیرته د انسانانو د ژوند کېږي نشر د صحیفو د اعمال نامو بیا جنت بیا دوزخ دا ګرد غیب دي چې نه په عقل معلومېدل نه په دغه حواس معلومېدل د انسان سر په د حواس مرکز دی نو نه په دغه معلومېدل مګر دی پر دغه باندې ایمان راوړي متقی او دغه څه
چې هر څوک ورته چې خدای نو تا لیدلی دی نیمه لیدلی بالا غږ مزه ایمان پر لرم چې ستا هغه تا په صراط لیدلی دی نیمه لیدلی زه ایمان پر لرم ستا تا جنت د وژغ لیدلی دا همدا خبر مکو زه منم چې هر څه وکي ولا کزنی واور د مؤمن یو نقشه دغه د الله متقد دغه توي الذين دی هغه کسان یؤمنون چې باور او یقین لري بالغیب پر غیب باندې ويقيمون او دی برپای کوي کامل کوي اسولات المنز د المنزي اقامه ده چې یو خیر دوام دی ما یې پېښو نه دی لکه موږ پلانې ما یې پېښو دی که ورځ انډوالانو لمونځ کوه دی کوي او که انډوالانو نه کوه دی نه کوي جته دا نه ویل کېږي چې د اقامه د لمانځه کوي بابا دا خو چې دی کوم دی چې د لمانځه اقامه کوي خو په اوته کې دوه کوي نور بیا نه کوي یا څوک په شواروس کې تقسیم ورکوي د مازګر غږ کوي چې دی ویښ دی د ماپښین غږ کوي چې دی ویښ دی د ماخستان غږ کوي واس ورسېدي کوي د سهار غږ علی دوام چټي دی جته اقامه د لمانځه نه ویل کېږي یقیمون الصلاه دغه دي چې د لمانځه دوام به دا یا بل به دا دوام په وختو کې په خپل وخت کې به کوي قضا کوي بل به فرائض او شرایط او سنن دا ګرد مراعات کوي ټول دا فرضي چې داخلي فرضونه دي که خارجي فرضونه چې دا ګرد مراعات کړه دغه تون اقامت بره د چا وکړي د لمانځه نو دوه نقشه دغه د چې یقیمون الصلاه دی برپای کول د لمانځه کوي دریم ومما رزقناهم ينفقون ومما او د هغه شیانو څخه رزقنا چې موږ په رزق ورکړي هم ودیته ينفقون انفاق کوي انفاق مصرفول نو چې ومما د هغه څه دلته ما یاد کې د سینول چې من الاموال یا ومما د هغه شیانو څخه هغه شیانو کده تعالی علم ورکړي د علم انفاق وکي کده تعالی دنیا ورکړي د دنیا انفاق وکي دا ګرځي د الله د طرف ورکول سوي او دته به متوجه است رزقناهم علاوه چې موږ ورکړي دي په دې کې ودا خانانو ته جلاوري ورکړل چې لاس م پر ریږده او پر زکات نشي ورکول علاوه خو ما درکړي دي کې مې در سواغسي په خدای کې شي لا بیا وي ومما رزقنا دا هغه مال رزقنا چې موږ ورکړي دي علاوه استا دی لا ولا کز ما پیسې د امانت مې تاسو درکړي دي چې تا کوي کڅو یا د زوی یا د وراره یا د بل ولاري او غوته وارل نو رزق زما دي ستا په لاس کې دي انفاق ځنی وک دوس کستا خپل وایته په پرېږدي دا چې ولې ورکه مالای دا خو خپل نه دي ما درکړي دي نو ما چې تاسو درکړي خو بیا تاسو خو بیا بل تور کوم کته شکرانه ادا کوي انفاق کوم انفاق ځنی مرادي انفاق اول فرض انفاق لکه زکات پر انسان باندې فرض دي د ماینه نفقه پر سړي باندې فرض ده د کوشنی اولادو که ذکر دي که اوناس پر فرض ده او چې غټانی شي د لورو نفقه چې نه یو څه نفقه پر فرض ده یا پر سړي ته شل ورور یا ګډ ورور یا وروند ورور د غاړي دی بل کړي هغه ځامن نه لري پر دې نفقه فرض ده فرض نفقه دغه د نفقه بیا جلا باسي په هدايه کې بیا وګوري چې د ارچا نفقه په کوم وخت کې پر سړي باندې واجبېږي نو دې چې د و مما رزقناهم څخه ينفقون انفاق یعنی اول دا فرضي ورلره ورکی تر هغه ورسې بیا واجبې دي لکه صدقه الفطر ولا مثلا سرسایاس و د کوشنی اختر اضحیاس ولا دا بیا ورسته د مثال په تور بیا دا نه پلیږي په کلی کې مسکین خوار او غریب دی بیا دغه دی بیا به دا ورلره ورکی نو درېمه نقشه ده اوس د متقین نقشه تاسو زده کړئ متقین څو نقشه و درلودل درې دلته بیان سولې ایمان پر غیب دی لري پسترګو په شی نه دی لري فقط چې رسولان ورته وایي دی منی ورسره دوامه د المنځ برپای کېدل کې همیش د خپل فرضي او داخلي فرضو سره او بل د هغه څه چې علاوه ما پرز خو لرور کړی ينفقون دي انفاق مصرف کوي دا مصرف نه هم څه دا مصرف دي یو سړی دی واده دی برشه ډولو د مامې راوسته پیسې ورکړه دا نه دی په هغه شیانو کې چې الله امر پکړ دی انفاق په هغه ځای کې کوي هغه د نقشه ده هغه بل چې په ناروا کې مصرفي هغه د متقین نقشه نه ده هغه د مؤمن نقشه نه ده هغه د ګناکار نقشه ده هغه د شیطان ته نو کړی د پیسې د په ضرر تمامېږي په ګناه کې تمامېږي سبا الله تعالی پرانیس چې دغه پیسې په دغه کې ولې مصرفول دا خو ما پیسې ما در کړې او تا په حرامو کې مصرف کړلې وسکه خبره ته متوجه سي د متقین څو درې نقشې خبره سره خلاصه شو دا پسې ولذین یؤمنون بلا پلان نه وای وس دا سره کم دی دلته خبره ته متوجه است قران یوازې په دې درې خبره دی نه لکه دلته هغه اساسي په دین کې اساس موږ د دین چې دی اول عقیده ده دا یو پسې بدني عبادت کې عمل بیا مالی عبادت کې الله هغه مرکزونه وروشول چې یؤمنون بالغیب چې د ایمان پر غیب لري غیب نو کم شي یعنی خدای د عقیده شانګر د غیب پر دغه ګرد عقیده په شکل لري چې د مؤمن به یو عقیده سمي کې عقیده خراب او متقی خلک نه بوجي چې د عقیده د نجاسات ډک پسې یقیمون الصلات کې ګرد د بدني عبادتو کې جهاد دي ک
که د مور او پلار خدمت دی، که بل دی سرچینه لمونځ دی چې انسان لمونځ بر پاکې په عمل نور عبادات پر مرتبېږي بدني. د بدني عبادات چې دا مرکزي ټکی ذکر پسې په مال کې چې دی په مالی عبادات کې دغه انفاق دا فرضي او واجبي دا ګرځي په ينفقون کې راوستل. ينفقون د جمله استعمال سول چې خاص نه فرضي ته وای نه خاص نه پلی ته وای نه بل ته وای ګرځي چې دا الله لاري امر فسوي دي په دغه لارو کې د انفاق کې نو چاته په یو لار کې امر سوي، چاته په دوه کې سوي، چاته په درو کې. اوس یو سړی مسکین دی خدای مجبور دی خپل فرایل باندې نفقه کوي، زکات پر دا واجب دی، وصیه پر دا واجب ده، په هغه کې امر نه دی ورته سید الله در امر نه باندې په دا یو شاخ کې تر لاندې هغه دی کوم چې صاحب به چل تر څټونه سم په ټیلکې سپور پر سپیدو باندې بیا هغه ما شام راځم. خدا دې څه کوي، خدا فرض ادا کوي، خدا عیال نفقه پر واجب. ابل وای چې سار غیب سند کان ته ولادم ناری هي جوړ کړي ما شام راځم. خدای دې چش کې خو فرض کوي، فرض معنا دغه کورواله او د عیال نفقه ورلرو کې. ينفقون دغه سي جامع لفظ دی. نو ګوري مال دغه عبادت چې متقی باندې جد او هغه مرکزونه ذکر کړل، هغه عمده عقیده د بدن عمل منځ پاغه کې ذکر کی چې معنا نو ګرځي بدني عبادت کی او هغه انفاق ذکر کی معنا چې پر د واجب هغه ګرځي کی. دوهم والذین او هغه کسان دي د متقین یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتابو انزل چې نازل کړی شوی دی الیک و تا ته محمد، پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیک و تا ته و ما او پر هغه کتابو انزل چې هغه نازل شوی دی من قبل کدر مخسته تر نبی علی السلام د مخه خو تورات او انجیل او زبور نه نازل شوی. د متقی بل نقشه دغه د چې یو به ایمان پر چال دی پر قران او بل به پر مخ کتابو چې د نبی علی السلام نازل شوی پر غوبم ټول باندې ایمان دغه صحیفه چې دی کدا غټ کتابونه دی پر ټول باندې ایمان لري. دلته وس یو سوال واردېږي چې شنو چې سړی ایمان پر چا راوړي، پر قران یې امر راوړي، پر دا فرض ولدی به ایمان لري او پر نور کتابو ایمان نه لري. یو سړی دا غره کم ناسي بر زه شکر دی قران شریف منم، نور جنو تورات او انجیل او زبور ولا کوم منم. دا اوس متقی دی، زمدا کافر دی. متقی د کې خو دی مؤمن لا نه دی چې د قران منی نور کتابونه بد الله تعالی غي نه مني. ها وسوال وارث شم لا صاحب دا بر کافر دی و نو بیا اوس کې سړی په تورات عمل کوي لکه دا يهود مش په تورات عمل کوي، نصارا مش په انجیل عمل کوي، یا نور د داوود علیه السلام چې مش په زبور عمل کوي. نو خو هغه برګه کې متقی مرویا ایمان او عمل پر لجلاج دا م پر لګډوي. ایمان او عمل پر لجلاج ایمان چې دی پر ګرد کتابو چې د الله د طرفه څخه نازل شوی دی فرض دی که چا پر یو کتاب ایمان نه درلودي دا نور مندل مؤمن نه دی. عمل ته چې بیراله عمل به د قران ما چې په نور ټول کتابو حرام دی په قران به عمل کوي، نه په زبور د اخلاصي نه په تورات اخلاصي نه په انجیل. نو تسب ایمان او عمل سره جلا کوي، دا جلا بابونه دي د ایمان مسلې ته کراله. زمر د نبی علی السلام امت چې په د امت کې ځان داخلي ځان مؤمن بولي دی باید پر ګرد کتابو ایمان راوړي او که عمل ته کراله عمل به واجب په قران کریم کې ولي هغه منسوخه شوی دی. وز دا خبره تی سره جلا کړه چې ایمان جلا دی الله دغه سوی چې ولذین یؤمنون د سینه دي چې ولذین یعملون کې ویل چې هغه کسان چې عمل کوي پر دا کتاب چې قران چې پرته نازل شوی دی او پر هغه کتابو چې مخکې نازل شوی دی برابر تا ویل چې نو يهودم خلاص ولا سارام خلاص واغ دی غیبه په هغه کتاب عمل کوي. دلته د ایمان مسله ده، په ایمان کې کتابونه ګرځي پر برابر دي پر ګرځي بس هم ایمان راوړي او عمل ته چراله په عمل کې ګرځي نه دي برابر دی، هو عمل منسوخ دی حرام دی په قران به عمل کوي. نو اوس په تیس پزوی کې خبره جلا کړي چې الله یؤمنون ویل دي د عمل او د ایمان خبره سره جلا. دلته مې یو بل خبره هم زده کړه. وسط دنیا ګرد کفارو او د دې هغه انډوالانو چې په مسلمانانو کې لري لاس سره ور کړی دی ګرد بس د مؤمنان ګرد دهشتګرد د مؤمنان ګرد دهشتګرد بس یو شری دی راولړی. دا آیت کریمه د دوی رد کوي چې بابا زه دونه قدر صلح طلب یم، زه دونه قدر مصلحت غواړم چې پر تورات ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول، چې پر انجیل ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول، مرور ځان ته نه بوله، چې پر زبور ایمان نه لري په صحیفو باندې ایمان نه لري ستا پر نبی چې ایمان نه لري زموږ په مذهب کې مؤمن ګرځره نه دي. پر ګرد انبیاء به ایمان لري، پر ټول کتابو به ایمان لري، پر قران به لري مؤمن بوله. نو شخه بس ته چې پر قران څوک ایمان لري هغه ته نه مني، ته پر قران ایمان نه لري ستا د خدای قران اهانت کول کیږي په څو په نالي په کوم وړ کې غورځي ستا د خدای ما د رسول اهانت کول کیږي. وس دهشتګر ته سولساتي زم کته خصوص حزغ واره مزام ستا پر کتاب ایمان فرض دی، زه ایمان پر لرم چې تورات حق دی انجیل حق دی، مګر هغه تورات انجیل چې الله نازل کړی اته چې لیکلي دي غلطي دي پکې کړی هغه نه.
زما د خوا د صلح نه منګور ته خلاصه ده چې وروره زه تورات انجیل زبور د الله کتابونه ګرده زه به نن پر ایمان مې دي عمل نه پکول کېږي د عمل دپاره الله په قرآن منسوخه کړي زه ټول رسولان 1,40,000 منم که د یوه رسول د یوه نبي څه څوک منکر سي کافر دی ته زما نه نبي منې نه زما قرآن منې اهانت الله جلا کوې اوس پر ما د دهشتګرد نوم پروت دی پر تا د سوله ساکي نوم پروت دی دا اوس د عقل قضاوت دی کېدای شي په خبره پسې پوهېږي قرآن دغسې د صلح کتاب دی ټول خلک ځان ته راکشي چې خلک قرآن پرې ویل په لغتو یې پرې وایي چې دا زما ضد دی ستا ضد نه دی خو ستا دغه دی الله پاک د متقي دپاره دا نقشه وټاکله والذین هغه کسان چې د متقیان یؤمنون چې باور لري یقین لري بما پر هغه کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی الیک و تا ته و نبي علیه السلام ته وایي وما او پر هغه کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی من قبل که در تا د مخه چې نور کتابونه نازل سوي چې پر هغوم ایمان ولري دا بل وبالآخرة هم يوقنون بل وبالآخرة پر آخرنۍ ورځ باندې هم دوی یوقنون یقین کوونکي دا یې پوخ یقین دی چې دنیا یو ورځ ته خراب لري ګرد دنیا خرابېږي آخرت بیا راځي سوال و جواب کتاب په آخرت کې نو بره د آخرت خبرې ګرده راټولې سولې آخرت نو چې دا قیامت دی بیا نو سوال و جواب دی طول و ترازو دی پل صراط دی جنت دوزخ دا ګرده په آخرت کې درج کې نو پر آخرت هم دوی یوقنون باور لري دا مسلمانان چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې هم دوه ډلې وه یو هغه مشرکانو په عربو کې هغو د مخه قیامت نه مني دا مشرکانو نو الله پاک د هغو صفات ذکر کړه چې یؤمنون بالغیب غیب هغو نه منل چې خدای چیرې دی بل چیرې دی بل چیرې دی ایمان پر غیب او اقامت المنځه او د انفاق دا یې هغه ډله یاده کړه دا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا یې بیا دغه ډله یاده کړه چې د مخه یهودي وو پر تیر کتاب ایمان وروسته اسلام په نصیب سو برای پر قرآن ایمان راوړي دا ډله بیا دلته په دې آیات کریمه کې ذکر کړي چې اهلی کتاب و بیا پر قرآن باندې ایمان راوړي کله چې په خبره تاسو پوهېدلی یاست والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او پر آخرت باندې یقین کوي دغه متقیان دغه کسان چې داخلي اوس نو د دغو صفتو خاوندان سي الله څنګه وایي اولئک علی هدى من ربهم اولئک دغه کسان دا د اولایکه اشاره چې د طالبانو تیس په خبره پوهیږي و دا الذین تده الذین خو موصول دي دغه خو په دانه خو تیس پوهیږي هغه اول الذین یؤمنون هغه دا پسې والذین په جدول آیات په سر کې والذین خدا دوار اسماء موصوله دي موصول ګرد عمر بیسلیه کله تامیدی چې سلای نه خو هیڅ اعلان نه دي نو چې موصول ته اشاره کوي وا کسلیه ته امده نو په اولایکه و دغه الذین و دبل والذین ته نو خو اړیو د سلیه سره اخسته کیږي اولم د خپل سلیه سره درې سلیه درلودي چې ایمان پر غیب او پر قیامت المنزو او انفاق کوي دا بل چې دی هم سلا درلوده چې ایمان پر ما انزل الیکو ما انزل من قبلک او پر اخرت یقین درلول نو اوس په ته د اولایکه ترجمه څنګه کوي اولایکه دغه موصوفین په دې صفات ولې خو اشاره او موصول ته دغه سره سلیه مراد کیږي هغه سلیه ګرد حکم د صفاتو لري نو انو اولایکه دغه موصوفین په دې صفاتو چې دغه تیر خلک چې د آیات او د صفات سره و چې ذکر شو علی هدى من ربهم دی په هدایت کې من ربهم درابه صد دی دا علا کلمه ته بم فکر طالبان علا خو د استعلا د فار راځي لکه سړی چې پر آس پوري الله دغه کسان چې دغه صفات پکې کې وای دی پر هدایت پکې د یجک سپور دی سړی چې د پښو لاندې کې بیا ځنی شو کېږي تر پښو یې لاندې کې وای کې دی پر هدایت سپور سو بالا پر هدایت ټینګ بس دی دغه صفاتونه په ځان کې راول الله دی ډایرکټ چې جنت اولئک دا کسان علی سربیره دي هدن پر هدایت باندې چې هغه هدایت نو دی من ربهم د دې درب د طرفه څخه واولئک هم المفلحون واولئک داغه موصوفین په دغه صفاتو چې هم دي المفلحون کامل کامیاب دي المفلح الف لام معرفه پکې کې هغه د کامیابی هغه اعلی درجه تبلیغی جماعت ته څه ګرځو مراوري وای دا الله په دین کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده د دنیا او د آخرت کامیابی کامله کامیابی ده موږ ته څه پر کامیابی پکې کې ده په تفصیل خلک ته وای د دنیا او د آخرت مفلح دغه ته وای الله وی اولئک دغه کسان چې په دغه صفاتو متصف دي دا نو څوک دي هم دي المفلحون کامل کامیاب دي چې نه په دې دنیا کې د تبع خطر متوجه دي خپل ژوندۍ په امن او سلامتی باندې کې نه په هغه دنیا کې د خطر متوجه دي نو د دې دنیا د پاره ورته چې عاده هدن یې پلاخي هدایت ذکر کوي په دې دنیا کې بالکل پر هدایت او پر هدایت دا نه معنی چې دای بنو تکانی گای بدش گای بدش یا علی هدن واکه پر سپور دی پر هدایت په شوې باندې دیګه سره غلطیږي او د آخرت لپاره څنګه شو الله پاک وي دغه کسان چې موصوفین دي هم دي د هم تاکید به مون پاره دی دریادم بار الله وای دی دریادم ګور اولایکو خو اشاره ودی تاسو په هم باندې د زمیر ودی تراجی د لکه سړي چې دوه واره چاته تا ته وایم نه دوه واره ورته وای تاکید وکړل تم دوی هم دوی چې المفلحون پر کامیاب دي
المفلح معنا بداس نه کې کامیاب یا پرا کامیاب دا معنا چې په دې دنیا کې بار کامیاب وسو هم په هغه دنیا کې کامیاب وسو د مؤمن چې حقيقي مؤمن دي چې متقي باندې تعبیر ځنی وسو دغه زیاده د بیان وسو معرفي سو بس دا کو کې الله پاک ته یو غټ قانون فلسطر کې ترازی فلسطر کې کده تقوا لا پیچا وشتل بس دغه شان پر عرض چې ایمان پر غیب لري په هغه ځکه په مشکل نه د المنځي اقامت کې په المنځي کې به مشکل نه د انفاق کا پر واجب بالفرض هغه چې پر واجب دی هغه کوي کې نه کې په دای کې مشکلات نه لري چې معنی وجه ته ریالت دی هغه پاللانه عیال پاللانه او د متقی او د تقوا دعوی کوي دا شي نه او بل دا دی چې ایمان پر ما انزل الیک پر قران ایمان او پر تیرو کتابو پر ګردو به ایمان دی او د آخرت په مسله کې مشکل نه لري پر دې به یقین لري دا صفات کې جامع سو الله بارک گواهی ورلره ورکړي چې دغه صفات خواندان پر هدایت دي بالکل ویل چې دا سړي پر هدایت دي او دا کسان چې خامخا دي چې مفلحون دي کامیاب او کامل کامیاب دي پراپر نو الله عز وجل دا صفات په مفتش ټول کړه الله تعالی